عزیزانو خبره داسې ده چې زموږ د پاکستان د سپریم کورټ چې کوم چیف جسټس دی د قاضي فایز عیسی په نامه باندې دې سړي د ختم نبوت یو ډېره لویه خبره چې د هغه مشکوکه کړله. ختم نبوت یې دومره تاوان ورسوي چې څومره تاوان قادیانیان رسولی شي، څومره تاوان د دین د اسلام د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم دشمنان رسولی شي. خبره داسې د عزیزانو یوه خبره به مخکې وکمه چې په پاکستان کې تر ټولو لوی دروغ دا دی چې دا ملک اسلامي دی، قطعا اسلامي ملک نه دی. او تر ټولو لوی رښتیا په دنیا کې دا دی چې پاکستان اسلامي ملک نه دی. که څوک دعوه لري دا دروغ دی، دا فراډ دی، دا دوکه ده، دا چل دی. ولی وجه دا د عزیزانو چې په دې وطن کې د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت لپاره به موږ خیرات غواړو. که دا اسلامي ملک دی، دا د اسلام پر نامه جوړ سوی دی او د رښتیاو په دې کې اسلام دی، نو په دغه اسلام کې بیا ولې د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم و ختم نبوت ته دومره تاوان و نقصان رسیږي چې هغه تاوان و نقصان په هندوستان کې هم نه ورسیږي؟ هغه څنګه؟ هغه دا عزیزانو دا قادیانیان چې دي، زه مختصره خبره کول غواړم. اسې زموږ د ختم نبوت د بزرګانو، زموږ د علماو د خاصه نن ورځ چې دا هغه به خامخا د ختم نبوت په حواله لمانځل کیږي او خامخا به د ختم نبوت مجلس و خبرې چې دي هغه کیږي. خبره داسې د عزیزانو چې د مؤمن دپاره تر ټولو لویه خبره د الله وحدانیت دی. د هغه څخه معباد د مؤمن دپاره تر ټولو لویه خبره د پیغمبر علیه السلام رسالت او ختم نبوت دی. اوس که چیرې خبره دا ځای ته راورسېدله چې د پیغمبر علیه السلام چې کوم نبوت دی دا منمه، ولیکن چې آخرنی دی دا نه منمه. لکه د پیغمبر علیه السلام رسالت نه منل څومره لویه ګناه او کفر دی، دا ختم نبوت نه منل هم دغومره لویه ګناه او کفر دی. پاکستان کې بوټو دی الله پاک جنت عدن نصیب کې چې هغه د ختم نبوت یو ډېر لوی خدمت چې دی هغه وکوي. هغه خدمت تر نن ورځې د پاکستان په آئین کې نوشته دی، لیکلی دی، د آئین یوه حصه ده. لیکن خبره داسې ده عزیزانو چې دغه آئین کې قادیانیان دا د اسلام په نامه خدمت نشي کولی، د اسلام په نامه خدمت نشي کولی. په جهان کې قادیانیان د احمدیانو په نامه خدمت کوي، د احمدیانو. و چې نوی عیسائی و نصرانی و یهودي و یو بل ایمان اسلام راوړي، دغه احمدیان ورته ولاړي چې موږ مسلمانان یو، موږ احمدیان یو، لهذا راسه زموږ سره مجلس، زموږ سره ناسته، زموږ په دا مجلس باندې راګډ سه. څومره لوی فراډ دی او څومره لویه دوکه ده عزیزانو. نو خبره داسې ده چې قادیانیان یو تفسیر لري د تفسیر صغیر په نامه. لا شپه خبرو سر سره خلاص کړي، د تفسیر صغیر په نامه. او په هغه تفسیر کې دی قادیانیانو تحریف کړی دی. تحریف دې ته ویل کیږي لکه چې یهود راولاړ سو په تورات کې تحریف وکړي چې کوم د الله له جانبه راغلی و هغه یې لرې کوي، د دوی بادشاهانو، غوړانو، مالدارانو چې په څه غوښت هغه به پکې نوشته کوي. دغسې انجیل راواخله، هغه هم داسې دغه نصاراو تحریف ورپکې وکوي، د ځانې خبرې ور واچولې. داسې قادیانیانو هم و قرآن ته د ځانه خبرې او بیا راولاړ سو چې د پیغمبر علیه السلام چې الله فرمایي وخاتم النبیین، چې الله پاک د پیغمبر علیه السلام مبارک وایي چې دا آخرنی نبی دی. د دې آیات د دې تشریح دا خلکو هغه نه ده کړې چې کوم الله او رسول چې دی هغه موږ ته فرمایلي دي. دا اوس کې یو کلیم د مدینه شریف څخه چاره واستوي، په هغه کې یو ملا دی، هغه سره یو کتاب ورسره دی، انجیل په پښتو کې دی، پښتو کې انجیل دی، بیا ورسره اسکشنی یو فطري رقم شی دی. دلته انجیل خپله ویلی سي و یا
کې ویلی سي ویې وایه کې نه سي ویلی خالي ورته ګوره دلته په پښتو کې تا ته تفسیر کوي دا زموږ نوي ځوانان دا زموږ د کالجو د یونیورسټۍ ځوانان دا په تعلیم کې دومره مستغرق دي چې د الله یقیني کتاب د الله له جانبه غالب کتاب د الله له جانبه راغلی یقیني کتاب چې هغه قرآن دی هغه نه وایي کوشش یې دا دی زه تورات ووایم زه انجیل ووایم یو سړی خپل پلار نه پېژني د بل د پلار ریسرچ کوي تحقیق کوي پلټنه کوي یو سړی خپل نبی نه پېژني د نور انبیاو په باره کې فکرمند دی خپل کتاب نه پېژني د نورو کتابو په باره کې فکرمند دی دا وشار دی که بېوقوفه دی دغه اوس ګورې دا ډېر لوی دوکه او فراډ را روان دی دا ما ورته چې کله په موبایل کې یو شی را ډاونلوډوو په هغه کې ما ورته لره هغه اشتهار راسي انجیل شریف دا را ډاونلوډ کا دا وګوره دا مطالعه کا په دې سر خلاص کا او په دې کې دا لیکلي دي الله فرمایي په قرآن کې چې عیسی علیه السلام ما بغیر د چا بغیر د بابا پیدا کړی دي د بیبي مریم څخه او په دغه انجیل کې لیکلي دي چې د عیسی علیه السلام بابا پلانی سړی اوس د قرآن او د انجیل څومره فرق سو انجیل حق دی خو په خپل وخت کې ولو او بیا په انجیل کې تحریف وسو خلکو د ځانه خبرې ور واچولې د ځانه اوس په دا خبره تا څوک خبرې چې دا خبره د الله د رسول له جانبه ده آیا که د دې ظالمانو د جانبه دا به تاسو علما خبرې د علماو لمن ونسئ د علماو لمن ونسئ که نه په خدای دې مې قسم ایمان به درڅه تللی اسلام به درڅه تللی کلمه به درڅه تللی او په قبر کې به په خبر سي هلته خبرېده و تا ته پیدا نه کوي نو خبره دا ده چې دغه تفسیر صغیر په نامه دی په دې کې تحریف کړی دی بیا پر د باندې مقدمه وسوه چې دا د دې مبارک ثاني داسې یو نوم دی قادیانی دی بیا هغه ګرفتاره سو 12 میاشتې په جیل کې و بیا کیس شروع سلو کیس چې شروع سلو هله قاضي فائز عیسی الله پاک دی هدایت ورته وکړه که هدایت نه الله دې د ابد الاباد دپاره تباه کړي موږ خدای اراده وه چې قاضي را روان دی دا ډېر زورور چیف جسټس دی دا په پاکستان داسې ګلې گلزار کې ستاسو یاد دي چې دی وکوروالا په عدالت کې واره چیرې بیا چیرې کیسونه ورباندې ول په خدای قسم د دراغه لا زیات د ذلت وړ موږ ناپوز موږ دا خیال و چې یو قاضي دی داسې دا به سپریم کورټ جج ولګېږي دا به داسې پاکستان ته رڼا راولي هغه د قادیانیانو زوی غلام د هغو خادم چې دی هغه وخاتی ستاسو یاد دی که یا چې دا سړی به ګرځېدی کیسونه ورباندې راپورته سوي ولو موږ ول د ده سره ظلم کوي نه ظلم نه ولو هېڅ ظلم نه ولو دا سړی راولاړ سو د الله او د رسولو د قرآن او د ختم نبوت سره ظلم کوي نو د ده سره ظلم څه بده خبره ده دی راولاړ سو علما ټول د ده په دربار کې پیش سولو عدالت کې پیش سو یو خدا جج هم ځان تر نبي کم نه بولي د ده پر مخ به غږ نه لري خبرې به نه کوي سر به نه ګورئ ټوخی به نه کوئ ګایزې به نه ولې وایي جج ناست دی جج الله و دې جج ته دوزخي ویلی نو علما ټول ورته پیش سلفیان بریلویان دیوبندیان دغسې مطلب نور 12 علما ورته پیش سو چې پیش سو ملایانو ته ویلې ول په قانون زما سر خلاص دی ما ته به سر نه راخلاص وي دا یو او پاته خبره دا سو وای مولوی صاحب د اسلام تعریف وکړه د اسلام تعریف وکړه موږ راغلي چې شلو زه خو دې له راغلی یم چې زه دا کیس لړاوم دا کیس چې ستا سر در خلاصوم د دین او د اسلام د لارې څخه تا ویلې په قانون زما سر خلاص دی او بیا راولاړ سې ما ته د اسلام تعریف وکړه څومره ظالمان دي دا چې په نشه کې د کرسۍ راسي الله به دې داسې ذلیله کې داسې ذلیله کې لکه ستا هغه تللي پلرونه نیکهګان چې څومره الله ذلیله کو پر دا لاره باندې څه کوې موږ ته تر هر څه موږ ته تر وطن محمد رسول الله محبوب دی موږ ته د دې وطن تر آیین تر قانون محمد رسول الله محبوب دی پرېږده دا ستا خبرې پرېږده چې زما دپاره به اول وطن یې هېڅ وطن دا رقم دي په عربو وطنونه د محمد رسول الله پر یوه چادر قربان دي څه وایه دا خبره خو نه ده نو راولاړ سو بیا دا فیصله وکړله چې قادیانیان په چاردیواري کې څه کولی شي هلته د دا خپل تفسیر پرچار کولی شي ویلی شي تفسیر یې کولی شي ترجمه یې کولی شي خپل چې کوم مطلب شریعت دی هغه کولی شي نو ملایان ورته ویلی و د دې خدای مثال دی لکه یو سړی دا خبره وکړي
چې الله پاک ته نعوذ بالله په بازار کې شکنځا نه ده جایزه، ها په چاردیواري کې دې وکړي. لعنت دی پر دې قانون د انګریزانو زامنو. بیا وایي دا د دې مثال د ملایان ورته ویل لکه یو سړی چې وایي څوک په بازار کې نه وژني، ها په چاردیواري کې وژلی سي. دا جایزه ده؟ داسې دا ستا خبره چې ته په بازار او په پاکستان کې دی د باندې دا مجلس نسي کولی، په خپلو مجلسو په خپلو چاردیوارۍ کې کولی سي. تف لعنت پر داسې قضاوت، پر داسې جج او پر داسې قاضي. تف لعنت. دا اسلامي ملک دی، د اسلام په ملک د محمد رسول الله د ختم نبوت لپاره تا ته زارۍ کوو، هېڅ زارۍ مارۍ نه غواړي. ته به هم د لوی رب په دربار کې پیښېږي، موږ به هم د لوی رب په دربار کې پیښېږو. صحیح سلو. نو خبره داسې د عزیزانو دا قادیانی په خپله وایي موږ د خدای هغه خدایي منو. دا د دې قادیاني دا دی چې نبي بولي نعوذ بالله استغفر الله د قادیانو هغه یو 30 کاله مخکې تېر سوی دی. هغه وایي موږ د خدای هغه خدایي منو. واورئ دا خبره واورئ، دا د کتاب خبره ده. خلکو د ملایانو سره نه لګېږي نو د خبرو سره هم نه لګېږي. ما په ډبرو وولئ، ما د مځکې ووایي، ما پر ما باندې دا ټوله جابه خالقه، خو زما خبره به راسره منې، خبره به راسره منې، ولې زه خبره د محمد رسول الله مبارک کوم. دا قادیانی وایي په خپل کتاب کې وایي موږ د خدای هغه خدایي منو چې کوم چا په قادیان کې خپل یو رسول راواستوي. موږ هغه خدای منو چې کوم خدای په قادیان کې خپل یو رسول راواستوي، خپل ځان ښه. او پیښه څنګه سوله؟ پیښه داسې سوله چې په لاهور کې په یو باتروم کې د الله په عظیم فضل مردار سو. دا به نبي په خدای قسم که نبي راتللی د پیغمبر علیه السلام وروسته نو هغه د ابوبکر صدیق حق و، هغه د حضرت عمر فاروق حق و، هغه د حضرت عثمان حق و، هغه د حضرت علی کرم الله وجهه حق و، هغه د امام حسن حق و، هغه د امام حسین حق و. نو چې هغو ته الله پاک نبوت ورنه کوي، د نبوت دروازه بنده سوله، د ابدالآباد دپاره بنده سوله، نو ته د کومې خوا رایلې؟ د دې داسې مثال دی لکه یو انسان، یو باچا، یو نیک، یو ښه سړی د هغه پر دربار باندې یو سپی کښېني وایي زه د ده نایب یم. دا لا والله کوچنۍ خبره ده لکه دا سړی چې وایي زه نبي یم. په څنګه شان کې نبي یم؟ محمد رسول الله آخرین نبي دی، آخرین نبي دی، آخرین نبي دی. کمې وژنې، کمې سوځئ، کمې بندیان کوئ، کمې ټوکړې ټوکړې کوئ، هغه لوی رب دې د ازمایش هر مسلمان وساتي. فلا اله الا الله محمد رسول الله که یو بیشته پر شا راسو. دا زموږ د الله سره وعده ده، دا د پاک نبي محمد رسول الله سره زموږ وعده ده. دا د دروغ قادیانی نبي چې ځان ته وایي دا زموږ د هغه سره وعده ده. خطا وجه به نه. نو بیا خبره داسې د عزیزانو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي انی عبدالله، زه د الله بنده یم و خاتم النبیین، زه اخرنی نبی یم. انا آخر الانبیاء، زه د انبیاو څخه تر ټولو اخرنی یم. وانتم آخر الامم، تاسو تر ټولو اخرنی امت یاست. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه اخرنی نبی یم، زما بعد نبی نه راځي. ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. رسالت نبوت لاړې منقطع سوله، هېڅ نبي و رسول نه راځي. او که ته وایې چې عیسی علیه السلام، عیسی علیه السلام به د پیغمبر علیه السلام د امت په شان راځي، بیا به د چا؟ بیا به د انجیل خبرې نه وي، بیا به د قرآن خبرې کوي. دا زموږ ایمان دی، دا زموږ اسلام دی، دا زموږ کلمه ده. د ختم نبوت لپاره به هر سړی تیار وي. دا زه تاسو سره وعده اخلم، وعده ده د ټولو وعده ده. پر شا به نه راځو، کمې سرونه تلل، کمې بچان تلل، کمې اولاد تللی، کمې کور تللی، کمې اهل تللی، کمې عیال تللی. زموږ ستا سره وعده ده یا الله، زموږ ستا سره وعده ده موږ به د محمد رسول الله سودا نه کوو، نه کوو، نه کوو. دا زموږ وعده ده. الله دې د ازمایښت وساتي، الله دې د امتحان وساتي. نو خبره مې دا درته کوله چې زما او ستا په وطن کې چې نه مې اسلامي دی، نه مې اسلامي دی، او په دغه اسلامي ملک کې د پیغمبر علیه السلام د نبوت لپاره ملایان جنګېږي. او عجبه دا دی دغه ختم نبوت ته تر ټولو زیات تاوان دغه 2 نمبر مسلمانانو رسولی دی. دی چې غواړي یو کال به زه نور چیف جسټس
دی چې غواړي د استرالیا ویزه غواړي، دی چې غواړي د کینیډا، دی چې غواړي د جرمني، دی چې غواړي د برطانیې، د امریکې نشنلټي غواړي. د چا پر سر یې غواړي؟ د هغه نازنین نبي پر سر یې غواړي. زه به دی پرېږدم، زه به ایسپی د ځان دپاره پیشوا وبولمه. بیا دی وایي ما ته دا شان میلاویږي چې ټول لندن، ټول نیویارک، ټول ټورنټو، ټول هغه د برمنګم د جرمني راواخله، دا ټول پر نامه راړی. یا الله هر مسلمان د ازمایش یې وساته، دا وعده ده. موږ به د محمد رسول الله سودا نه کوو، نه کوو او نه کوو. او عجبه خبره دا ده، پر دا خبرو پابندي ده چې دا ما درته وکړه. که موبایل کې دا خبرې رالې آی ډي بلاک، که موبایل کې دا خبرې رالې تا به شاته غورځې، موبایل کې دا خبرې رالې سور ټکې درکوي الارم چې خیال کوه لرې که دا بیان لرې که. دا ولې؟ دا کافران دي، د کافرانو میډیا ده، د کافرانو لاره ده. بدردا ځای یې نیولی یو چې زړه یې غواړي په هغه خوا مې ګرځوي. خو د الله په دربار کې خو معلومه خبره ده، موږ به د نبوت سودا نه کوو د محمد رسول الله. د الله په دربار کې خو معلومه خبره ده چې موږ ته به الله پاک پر دې اجرونه او ثوابونه راکوي. خلاص شوه دا خبره.